د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مصالحې عالی شورا محترم رئیس هدف د هند سفر همدا ده چې د سولې په اړوند باندې د افغانستان د خلکو موقف او د سولې د یو ملي پروسې کې د هند دولت هر اړخیز کومک او مرسته جلبول دي او په ټولو موضوعاتو باندې چې د سولې او د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره اهمیت لري په هغو باندې بحث کول دي او د نظریاتو تبادله ده، د معلوماتو شریکول دي او د هغو ګډو تشویشونو په اړوند باندې بحث کول دي. په دې مجالسو کې چې دوام به لري د امنیت شورا او د هند دولت د نورو مسؤلینو سره بحثونه تبادله شول او د خوشبختۍ جای دا ده چې دوی هم د افغانستان د حکومت موقف د سولې په اړوند باندې او د دې ملي پروسې څخه د حمایت په اړوند باندې د افغانانو د هر هغه فیصلې چې د ټولو افغانانو اراده کې شامله وي حمایت کوي. په دې لیدکاته کې مشخصا د افغانستان د کوم موضوع په اړه ډاکټر صاحب عبدالله سره تاسو سره ژمنې وسولې؟ دلته خو بحث دا ده چې یو ملي پروسه روانه ده او په هغې کې د هغو موضوعاتو په اړوند چې په دې بحث کېږي نظریات تبادله کېږي. ما چې ورته اشاره وکړه د هند د دولت موقف د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د موقف سره چې یو باعزت او تلپاتې سوله وي او ټولو افغانانو پکې شریک وي د منلو وړ حمایت کوي. بله، تر دې وړاندې عبدالله اسلام آباد ته تللی و، هلته هم پاکستاني چارواکو دقیقا د افغانستان د سولې په اړه ورسره ژمنې درلودلې او دا یې وویل چې همکاري ورسره کوي. څه فکر کوئ هند کولی شي د افغانستان د سولې اړوند همکاري وکوي؟ د دوی همکاري څومره مهمه ده؟ د افغانستان قضیه هم د سولې او هم د جنگ قضیه او هم د افغانستان د سیاسي ثبات موضوعات دا اوس هم سیمهیز او نړیوال ابعاد لري. په سیمهیز بعد کې دغه هیوادونه د افغانستان په ټولو قضایاو کې مؤثر او مومد ثابت شوي دي او په تیرو 18 کالونو کې هم هر اړخیز په مختلفو برخو کې کومکونه کړي دي. د افغانستان د سولې په راتلونکي پروسه کې هم د دې هیوادونو ونډه او د دوی حمایت او د دوی همکاري له هر څه نه مهم ده. د سیمې د هیوادونو دغه سفرونه هدف هم دا ده چې وکولی شو د هغوی د تشویشونو او نظریات هم ځان سره ولرو او هغه مهم موضوعات د حکومت او د افغانستان د خلکو دي د هغوی څخه دوی په جریان کې سي او د سولې د پروسې څخه په ټوله معنا باندې دوی په تصویر کې وي او د دوی کومک هر اړخیز د افغانستان ثبات لپاره مهم ده. ټاکل شوې ده چې سبا ته 11 بجو باندې ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. نریندرا مودي او همدارنګه د هند دولت او حکومت آیا کولی شي پر طالبانو دا فشار راوړي تر څو هغوی سولې ته غاړه کږدي او بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟ دا مختلف برخې دي. د هند دولت د طالبانو سره په هغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په هغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. داسې نه ده چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضاوي غوښتنه لري. دا نظر د هغوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیراتو باندې فرق کوي. زموږ هدف دا ده چې د دې ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره د منطقې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي ده او په هغې کې یو هم د هند حکومت ده. او که دا راته ووایي چې له دې وروسته چې ښاغلی عبدالله ازبکستان، چین، ایران، روسیې ته ځي په هغه سفرونو کې به هم تاسو ورسره یاست او که یاستئ نو د تاسو هیله له دې سفرونو نه څه ده؟ سفرونه ډیر مهم دي. د مصالحې شورا محترم مشرتابه د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې د سولې د پروسې په هر اړخیز موضوعاتو کې د سیمې د هیوادونو سره بحث کوي. دا نظر په لزوم دید د مشرتابه ده چې مختلفو هیوادونو ته
یوی خپل هیاتونه تعیینوي. مهمه د افغانستان استازیتوب ده او مهمه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي او نه اشخاص او افراد. ډېره زیاته مننه.